السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مغفرته محترم پوښتنه کړې ده چې دوه اولاد مې سوي دي، دا څو کاله کېږي چې اولاد مې نه دی سوی. اوس ښځه مې وایي زه اولادونه نه کوم، زه هم زی غواړم، نو پر دې مو سره جنجال دی. وایي محترمه ته یې ولې غواړې، دا یې ولې نه غواړي؟ ستاسو مقاصد باندې زه نه یم پوه. که ته په دې نیت غواړې چې امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر سي، مأجور اعلی ثواب درکوي. او که دا په دې نیت نه کوي چې وایي نیسم پاللی یا له کاره وځم بیا د مېړه خدمت نسم کولی، بدې کې بیا څه مشکل نشته. او دا که د لوږې په نیت باندې چې دا به بیا څوک مړوي دا کوچنیان، رزق بې له کمه کېږي، په دې نیت باندې بیا حرام دی. که پلار بندي که مور بندي. دلته صحت د انسان ته هم ډېر پاملرنه ضروري ده. که ښځه وایي زما صحت ته تاوان کوي، بیا دې نه راوړي، څه مشکل نه لري. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې امت ډېر کوي، زه په تاسو باندې فخر کوم. په نور روایاتو کې بیا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې خیر د ژوند هغه دی چې اولاد یې لږ وي، شر د ژوند هغه دی چې اولاد یې ډېر وي، مال یې کم وي، برانه ورباندې عریان. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي سنه چې تر زر واوښتله بیا تر اولاد نه اولاد خیر دی. نو په دا اوس انټرنیټ کې چې د سړي اولاد نه وي دا بهتره ده. دا زموږ اولادونه چې رالوی سي څه بلای به ځینې جوړ سي. له موږ څخه هغه لیچګان جوړ سول چې یوازې الله جل جلاله د دې امت په اعمالو زموږ په اعمالو خبر دی. موبایل دی، د هر سړي په جیب کې دي، عکسونه په اخلي، ناروایي ورباندې کوي. نو اولادونه به هم بیا څه ډول شیان جوړ سي. زموږ ژوند په ګناه کبیره کې تېر سو، عکسونه واخه عکسونه واخه، که ملا دي که امي دي، چې په دغه مصیبت باندې اخته سو. نو اولادونه هم بیا څه ډول شیان دي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم څخه یو وخت صحابه کرامو پوښتنه وکوله چې موږ عزل کوو. عزل دا دی چې سړی د ښځې سره جماع وکړي، د باندې ځان معذوره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم رخصت ورکړي صحابه کرامو ته چې ویې کړي، څه مشکل نه لري. نو محترمه که چیرې دا د ځان د صحت په خاطر باندې کوي، بیا یې مه زورګیره کوه. که صحت هم برابر وي او تاوان نه ورته کوي او ستا هم هوا ورته کېږي، نو بیا یې راوړي. بیا اولاد خو هغه ثمره ده چې سجده کوي، تاسو ته بې ثواب در رسېږي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه پوښتنه وسوه چې موږ عزل کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ولې؟ دې ورته موږ پر اولاد باندې رحم کوو. چې یو ماشوم پر سینه یې د مور شیدې روي، نو ته دستي بل ماشوم پیدا کړي، نو هغه بل باندې شفقت کوه. صحابه ورته ویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ولو کان ذلک ضارا، که دا ضرر وای نو اهل پارس و اهل روم ته بې ضرر رسولی وای. چې د ښځې په نس کې اولاد وي، بل اولاد څه تاوان ورته کوي. او دغه رنګه پوښتنه وسوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چې عزل څنګه دی چې موږ یې وکړو، ځان د باندې معذوره کول. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا داسې مثال لري لکه سړی چې لور ژوندۍ ښخه کړي. نو هغه ټول په دې خاطر باندې که سړی د نفقې څخه بیرېدی چې که زما اولاد ډېر سي نو بیا به ډوډۍ له کمه ورکوم. په دې صورت کې ګناه کبیره ده، نه دي کوي. او که په دې خاطر بندوي چې تربیه یې نسو کولی، او یا ښځه په عذابېږي ځینې، بیا څه مشکل نه لري. مرقات جلد
شپږم صفحه 313 کتاب النکاح باب المباشر. نو محترمه ډېر اولادونه هم باره د سړي تر وس تېر شي. اوس دا اوس زه یم شپږ د دې احتمال وي داسې ښځه پیدا کوم چې وچې اولاد که سره نه لري او نه د اولاد ماده کې پکښې وي. دا د سړي تر وس تېر شي، د ناروغۍ هم په عذاب شي، د تربیې هم په عذاب شي. نجونو ته تربیه ورکوي که اولادو ته ورکوي. نو په دغه نیت باندې که اولاد باندې څه مشکل نشته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.